أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سورة لیل دا مکی سورت دے. ترتیب دا قرآن کی 92 دے. دا سورت فجر نمخ کے اور سورت اعلانا رستنا الشوئے دے. مخ کی سرہ ربط تعلق مناسبت پیوسو وجو باندې ده. مخکې سورت ضحا کې تفرقه د عاقبت د فریقینو ذکر شو. د هغې انجام ذکر کړه. د دو فریقینو اصحاب المیمنه او اصحاب المشأمه. نو دې صورت کې د هغې اسباب او علتونه ذکر کړي چې هغه تفرقه د عقیده او د عملونو ده. دا دوه ډلې پکې ولې شوې؟ دوه فریقین، ځکه د اعمال جدا جدا دي. ان سعیکم لشتا. دویم مخکې صورت کې د دنیا د عذاب نه ویره وه. نو په دې صورت کې ذکر کوي چې په هغې سره امن هغه شی ذکر کوي، هغه اعمال چې په هغې باندې امن حاصلېږي د عذاب الهي نه. دا اعمال وکړه چې د الله د عذاب نه بچ شي. درېیمه وجه مخکې صورت کې هغه قوم دپاره یره بیان کړه چې هغې د شرعي طریقې نه په بله طریقه باندې مال خرج کوو. نو په دې صورت کې د هغه چا حال ذکر کوي چې هغه په شرعي طریقه باندې مال خرج کوي. چې په ناکاره طریقه او د غیر شرعي طریقې باندې مال خرج کوي نو سزا چې کله دغه مال دی نو په دې باندې خرج کوي نو د هغې لپاره بدلې. دې صورت کې دا ذکر کوي. مقصد د صورت چې دی یا دعوه د صورت، عنوان د صورت، تفرقه په عقیده او په اعمالو کې، جداواله په عقیده کې او په اعمالو کې. څلورم آیت کې ذکر کوي ان سعیکم لشتا. ستاسو عملونه مختلف دي. څوک ګناهګار، څوک دیندار، څوک عاصي، څوک چې دی نو هغه متقي. بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی، خاص رحم کوونکی دی. واللیل اذا یغشا. قسم دی په شپه باندې کله چې راوغوړېږي، راخوره شي. یا دوی معنا علما ذکر کوي شاهد د شپه کله چې پټ کې مخلوق لره. والنهار اذا تجلى. همدغه لفظ چې شاهد دی یا قسم دی. قسم دی په ورځ باندې کله چې اذا تجلى او کله چې روښانه کی، کله چې روښانه شي.
وما خلق الذکر والانثى او قسم دې پاغه چې هغه پیدا کړی دي سړی او ښځې نارینه او زنانه ان سعیکم لشتى یقینا عملنا ستاسو قسمه قسم دي ستاسو عملنا چې دي هغه قسمه قسم دي ځنې نیکو اعمال والدي او ځنې بدو اعمال والدي ځنې د الله نه تابعدار دي او د الله د حکم منونکي دي او ځنې د الله خلاف دي سعیکم لشتى ستاسو عملنا مختلف دي او تفصیل ذکر کوي فاما من اعطى هغه چا چې ادای کوي که حق واتقى او ځان وساتل شرک نام واتقى حقونه ورکړل خلقو ته خپل حقوق واجبې ورکړل یا هغه چاته داغه مناسب حق ورچ الله ورکړل هغه ورته دې مسئول دی نو دې هغه ته حق ادا کا واتقى او ځان وساتل شرک نام وصدق بالحسنى او رښتیا وګڼله هغه ښایسته خبره امام ضحاک رحمه الله فرمایي چې د ابن کثیر رحمه الله نقل کړی دي چې د صدق بالحسنى مراد کلمه توحید ده چې کلمه توحید حق وګڼله او دې تصدیق وکړه نو فسنيسره لليسرى خامخا من باسانه کو هغه تعالی د اسانه چې هغه لار د جنت ده فسنيسره لليسرى خامخا من باسانه کو هغه تعالی د اسانه لار د جنت او د جنت ګټل اسانه دي او هر چې د ګناه ګټل دي نو هغه ډېر ګران دي او انسان چې لږ سوچ وکړي نو د جنت والا اعمال دا ډېر اسانه دي منځ روژه ذکر اذکار تلاوت ښه کول او هر چې د جهنم والا اعمال دي زنا بدکاری غلا دشمنی دا او قتل دا ټول هغه ګناهونه چې دي دا ګران دي نو الله وی من با آسانه کودتا لار د آسانه یا لار د جنت و اما من بخل واستغنا هغه چا چې شومتیا وکړه واستغنا او ځان بے پروا کوم ځان شومتیا وکړه او ځان بے پروا کو مال نه لګي مال جمع کوي او کله لګي نو دا په ناروا شذونو کې لګي ناروا کارونو کې لګي په بدعات باندې لګي په شرکیات باندې لګي په نور لوایات او عباسیات باندې لګي هغه حقوق واجبات الله نه ور کوي پر رسمونو او رواجونو باندې او بلا لکونه ولګي او کله جمعه او د مدرسې خبره شي او چا په یو د چاندې لپاره یا کومک لپاره شي غواړي نو بس دې بده سي پریاد به وکي وي بیګام مش په نار دې راکړي نو و اما من بخل واستغنا هغه چا چې شومتیا وکړه او ځان بے پروا کو وکذب بالحسنى او تکذیب وکړه د خیسته خبره علامه قرطبی رحمه الله فرمایي چې مراد د دین چې دی نو هغه توحید کلمه ده توحید د توحید تکذیب وکړه شرک مبتلا او د شرک کو وکذب بالحسنى او تکذیب وکړه دروغجن وګڼله خیسته خبره د توحید نو فسنيسره للعسرى روان بکو منگا هغه په هغه لار د سختۍ باندې چې لار د جهنم ده ځکه دنیا دار الاسباب دي دنیا کې د الله مال درکړی دی دنیا کې د الله اسباب درکړي دي نو صحیح استعمال کا
او هر هغه حدیث کې چې راځي د خرج کولو په باره کې چې واما من اعطا چې هیڅ یو ورځ د ورځو نه انسان نه سبا کوي مګر دو ملائک هغه ځمکې ته راکوزېږي او هر هغه انسان چې هغه د الله د اعلان د کلمت الله لپاره خپل مال لګوي نو هغه ته ملائک دعا کوي اللهم اعطي منفقا خلفا اے ربا هغه څوک چې دا مال لګوي او خرچه کوي ستا د اعلان کلمت الله لپاره په جماعتونو کې خرچه کوي مدارسو کې خرچه کوي په طالب علمانو باندې خرچه کوي جهاد په سبیل الله کې خرچه کوي نو یا الله د دې په مال کې برکت واچي او د دې مال کې برکت واچي الله نور ولا ورکی اللهم اعطي منفقا خلفا یا الله ورکی هغه څوک چې ستا په لار کې خرج کوي نور ولا ورکی پاک مخلوق د ملائک نور د هغه مال باندې سوا کی دسه ملائک چې نورانی مخلوق دی هغه انسان ته دعا وکي نو الله برکت کوي او چا چې شمتیا کوله نه خرج کاو په به حیايي بيدیني پر رسم او پر رواج د پښتو لپاره د بيدیني لپاره خرج کوو نو هغه ته خیره کوي اللهم اعطي ممسكا تلفا یا الله هغه څوک چې خپل لاسونه بندي د خرج کولو نه ته دغه په مال باندې هلاکت راولي نو چې دغه پاک مخلوق او ملائک هغه ته خیره وکي نو هغه به چې دی نو رد کېږي لږ سوچ پکار دی چې الله انسان ته استعداد اقتصاد هغه ورکړی وي باید چې په صحیح ځای کې استعمال کړي خپله نه پوهېږي د پوه خلکو نه تپوس وکړي چې څنګه کار وکړم غم کې وکړم ښادۍ کې څنګه وکړم واده کې وژدن کې څنګه وکړم دا نه چې که د هندوانو په طریقه روانې او که دغه شان د انګریزانو په طریقه روانې او د نورې نړۍ سره ځان برابری چې هغه هغه چې څه کوي هغه به تاسو هم کوئ نه نو الله فرمایي واما من بخل واستغنا او چا چې شمتیا وکړله او ځان یې بې پروا کړه وکذب بالحسنى او دا شان تکذیب یې وکړه د ښایسته خبرې فسنیسره للعسرى روان بکو منگا هغه په لار د سختۍ باندې چې هغه لار د جهنم ده لا ټول مسلمان وسد وما يغني عنه ماله اذا تردى او فائدہ ورنکړه دته مال د هغه اذا تردى کله چې دی ورغړي رغفتل مراد علماء ذکر کوي د تردا را رغفتلو ته وایي د بره نه کته چې انسان بره د غره کې وي او کته راورغړي راوکولیږي نو دلته ته مراد هلاکت دی او عذاب په دنیا کې اخته کېدل دي یا په قیامت کې مقصد دا دی اذا تردا کله چې دی راورغړي منه هلاک شي په عذاب د دنیا یا د آخرت ان علینا للهدى یقین په موږ باندې خامخا هدایت دی یعنی بیان د هدایت د مخلوق ته او د هدایت والا چې په څه باندې هدایت حاصلېږي هغه د الله کتاب دی بقره کې اول مخکې الله وایي هدى للمتقین نو چې څوک هدایت حاصلوي نو هغه پکار ده چې د الله کتاب سره ځان ونښلوي هدى للمتقین ان علینا للهدى فمن باندې بیان د هدایت دی چې د هدایت یعنی خامخا هدایت دی معنا مخلوق ته بیان کول دي وان لنا للآخرة والأولى للآخرة والأولى یقینا زمون په اختیار کې هغه آخرت دی او دنیا دا الله زما په اختیار کې دي بدې کې چا اختیار نه چلےږي نو فانذرتکم نارا تلظى ير در کوم تاسو ته دغه ورنا چغه لمبو والده
اے انسانانو اے امت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغسې سخور دی چې تاسو ته یره در کوم د هغې نه چې ځان د هغې نه وساتئ. نبی صلی الله علیه وسلم خپلې ترور ته وایي یا صفیة عمت رسول الله صلی الله علیه وسلم انقذی نفسک من النار. اے زما ترورې ګوره دې باندې دا دوکه نه شي چې زما وراره پیغمبر دی. خپل دا ځان د اور نه بچ کا انقذی نفسک من النار. لور ته وایي یا فاطمه ابنت محمد اے د فاطمې د محمد لورې صلی الله علیه وسلم انقذی نفسک من النار. دا خپل ځان د اور نه بچ کا. دا ونه وی چې پلار مې پیغمبر دی. نو ځکه الله فرمایي چې فانذرتکم نارا تلظا یره در کوم تاسو ته دا اور چې د لمبو والا دی. لا یصلاها الا الاشقى نه به داخلېږي هغې ته مګر ډېر بدبخته انسان. الله د ټول مسلمان وساتي. لا یصلاها نه به داخلېږي هغې ته الا الاشقى مگر هغه ډېر بدبخته او ګناهګار. الذي دا هغه کس دی کذب وتولى چې تکذیب یې وکړه او واورېد د قرآن او د دین د الله نه، د قرآن او سنت نه اورېدل او د قرآن او د سنت نه د لارې د الله تعالی نه. دا هغه کس دی بدبخت چې د دین نه مني، د دین نه خلاف روان دی، د الله د قانون نه خلاف روان دی. وتولى وسيجنبها الاتقى او خامخا بچ به وساتل شي دینه هغه څوک هغه الاتقى چې هغه ډېر تقوادار دی، ډېر تقوا والا دی. وسيجنبه خامخا وبساتو مونږه وبساتل شي هغه څوک الاتقى چې هغه ډېر تقوا والا دی. دا څوک دی؟ الذي دا کس دی یوتی ماله چې دا خرج کوي خپل مال، یتزکا چې ځان پاکي، خپل مال لګوي د دې لپاره چې ځان پې پاکي. مقصد دا دی چې مال لګوي د دې لپاره چې ځان پاکي. حلال مال دی، حرام مال نه خو هضم شی نه کېږي، بلکې حلال مال الله ورکړی دی او لګوي د دې لپاره چې هغه څه مال عبادت پې کوي. نو دغه شان فقراء او غریبانو مسکینانو سره خیر ښېګڼه کوي د دې لپاره چې ځان پې پاک کړي. یتزکا وما لأحد عنده او نشته هېڅ چا لره د هغې سره من نعمت عنده د الله سره من نعمت څه بدله او احسان تجزا چې بدلې ورکړي. ځکه یعنې هغه ځینې خو داسې که نه چې څوک چاله څه شی ورکوي دې لپاره ورکوي چې یاره ما څه ښه کړي دي او ما څه پلانکې خدمت ډاله کړی دی، دا یې کړی دی. نو الله خو دې شي نه پاک دی. نشته هېڅ چا چې د هغه سره څه احسان تجزا چې بدلې ورکړي الا ابتغاء وجه ربه الاعلی مگر لټول د مخ د رب خپل دی. مخ د الله صفت دی او دا د متشابهاتونه دی. کما یلیقو بشانه سم چې د هغه د شان سره مناسب دي. الا ابتغاء وجه ربه مگر لټول د مخ د رب ستا، د مخ د رب الاعلی چې اوچت دی، لوی شان والا دی. ولسوف یرضی او زر دا چې خوشحاله بشي. دې وجې علما او مفسرین ذکر کوي چې دا آیاتونه په باره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کې نازل شوي دي. ځکه چې کله د جنګ تبوک موقع وکړه نو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل ویل هر وخت کې ابوبکر زمانه مخکې کېږي او نن به زه دنه په مخکې کېږم. نو هغه چې چنده خلکو راوړه، ډېره چنده خلکو راوړې وه، نو دغه چې و عمر ووې نیم مال یې پرېښود نیم یې راوړه.
نبی صلی الله علیه وسلم ته ورته وفرمایل څونه دې راوړه؟ نیم مې پرېښوه نیم مې راوړه. ورراشه د ابوبکر ایمان ته وګوره. ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې څه کور کې و ټول یې راوړه. نبی اسلام دې پوښتنه کوي یا ابوبکر چې د کور کې پرېښوده که نه؟ وی د الله د هغه د رسول نوم مې پرېښود نو مې هر څه راوړي. عمر رضی الله عنه فرمایي وایي د ابوبکر څه سیالي ګرانه ده. د دې وجې نه علما مفسرین ذکر کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څوک د هغه د نه صحابیت نه انکار کوي دا کافر دی. چې عمر ابوبکر صحابي نه دی ځکه چې قرآن د هغه صحابیت قرآن ذکر کړی دی. اذ یقول لصاحبه لا تحزن، کله چې وی خپل ملګري ته چې لا تحزن خفه کېږه ما، او د هغې شان د صحابو شان په ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې شان. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیمارو ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغه ته حکم کوه چې مونځ کوه. نبی اسلام پسې خپله مونځ کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنه یو پیره مخکې شوی او نبی اسلام هغه چې راووته وی څه شو ابوبکر فلیصلی بالناس چې خلکو ته مونځ وکړي. عمر شاته شو. سما د هغې جدا یو مقام و. د دې وجې کله چې وفات شو صحابه منتشر شو څه به کېږي؟ چا به دا به امیر کېږي، چا به دا به امیر المؤمنین. عمر رضی الله تعالی عنه ته وویلې وی ګوره زه نبی اسلام په خپل ژوند کې ته مقرر کړی زموږ دپاره، ته څنګه دې نه وروسته کېږي؟ او بیعت یې ورسره وکړه او بیا خلیفه شو اول. نو دې وجې نه علما ذکر کوي چې دا آیتونه په باره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کې نازل شوي دي او دا چې دی خو بیا علما وایي چې عام دي، عام دي ځکه الفاظ د قرآن عام دي. نو دې وجې نه هغه شان د صحابه کرامو. اوس راشه هغه خلک یو ملا لګي چې ابوبکر رضی الله عنه هغه هم چې دی د حدیث خلاف کړی دی، هغه هم په څو مسلو کې خطا شوی دی. و دا خبره ستا څنګه خولې ته راځي؟ ته خپل مقام ته وګوره او د هغه مقام ته وګوره. خو بعضې خلک داسې چې وایي زه به څنګه مشهور شم او سړی وی ما وی زه به څنګه مشهور شم؟ وی لاړ شه د جومات په محراب کې ګندګي وکړه نو خلک به بیا چې دی هغه به ته په هغې باندې مشهور شي. د ځان د شهرت دپاره د صحابو باندې هم ګد راکوي. الله والا سو هغه کاس چې مالې ولګاو یتزکا ځان یې پاک ځان پاکوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. زرد جدي بخوشاله شي. مقصد د صورت چې تفرقه په عقیده او په اعمالو کې چې اعمال هغه جدا جدا دي. ان سعيكم لشتى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله عليه وسلم.